نن داسې ځای ته راغلی یم چې هزاره وطنوال په پښتو ژبه باندې روانې خبرې کولی شي. ډېره ښایسته پښتو وایې. والا پښتو خو دا خو ملي ژبه ده که نه، چېرې ژبه دې زده وي ښه یې. په خپلو منځونو کې په پښتو باندې خبرې کوئ که په فارسي باندې خبرې کوئ؟ نه خپلو منځو کې په فارسی خبرې کوم. گلخانه فایده نداره لبای صاحب، او دارم فقط یگانه چیز که خانه تو اینجا نبود دور بودی. فایده داره به فایده نیست. 15 کوره یو 15 کوره یې د تر زمان د کور د تر زمانې. اول بار میشد یک کیلو جاره میدادی تا 13 بادرنگ 35,000 روپये باز بر تواله می. ترکانه جلک نسل زای میده دای مرزاد بنده. اصلی بابام و بابا کلان و بابا دغم کوم ځای کې دي؟ دای مرزاد. سلامونه درنو کتونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ به وئ. زموږ یوې بلې خپرونې ته په خیر راغلی. افغانستان د بېلابېلو قومونو او ژبو وطن دی. ټول قومونه یې درانه دي، مګر ځینې خلک شته چې ملي ارزښتونو ته په خاص احترام پاللو او زده کولو ته یې ځانګړې علاقه لري. نن داسې ځای ته راغلی یم چې هزاره وطنوال په پښتو ژبه باندې روانې خبرې کولی شي. یو نه له لسو څخه زیاتې کورنۍ دي چې په پښتو ژبه باندې خبرې کوي. ډېر وایي پښتو ژبه سخته ده، مګر دوی ته لکه د اوبو څښل داسې اسانه او روانې خبرې ورباندې کوي. زه ورځم له نږدې ورسره خبرې اترې کوم. دوی اصل چیرته پیدا شوي دي، د کوم ځای دي او د دې ترڅنګ پښتو ژبه یې څه ډول زده کړې ده. له موږ سره ملتیا وکړئ. اگر نه گلخانه فایده نداره لبای صاحب، او دارم فقط یگانه چیز که خانه تو اینجا نبود دور بودی. فایده داره به فایده نیست. اسما سیما تمو دشمن ده یا درنو هیوادوالو، د دوی د غټې کورنۍ په استازوالۍ باندې له موږ سره دغه 4 تنه درانه مشران ناست دي. له دوی سره به خوږ مجلس ولرم. له موږ سره ملتیا وکړئ. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شه حاجي صاحب. ډېره مننه. الله پاک دې وساتي. حاجي صاحب که ځان راته معرفي کړي، دغه ملګري دې راته معرفي کړي، نومونه یې راته واخلې. دغه سپین ږیری مرزا محمد ده، دغه سلمان ده، دغه عبدور ده، زما الله محمد. ښه سوال دی حاجي صاحب، څه کیسې دي؟ ژوند هم څنګه تېرېږي؟ ښه ژوند تېرېږي، نو څنګه به تېرېږي؟ داسې تېرېږي. غریب خلک دلته سره ناست وي، یو ساعت یو ساعت تېر شي، یو ساعت مرکې وکړو، یو ساعت یو چای وڅښو، داسې خوشحاله وي چې راغلی ده. ډېره مننه. حاجي صاحب ته هم ستړی مه شئ. ښه خو یې انشاءالله په خیر یې؟ په خیر یې. ډېره مننه. حاجي صاحب تاسو اصلي د کوم ځای یاستئ؟ خلک ډېر پوښتنې کوي چې دوی په که وطن هزاره معلومي خو پښتو باندې روانې خبرې کولی شي. ما خو تېر کړی ډېر عمر په مثال په وردګو کې د خواته تېر کړی دی، لکه نسل زوی مې د دای مرزاد نه دی. اصلی بابام و بابا کلان و بابا دغم کوم ځای کې دي؟ دای مرزاد. پیدایښت هم همالته شوی دی؟ پیدایښت و هر شی. څو کاله عمر لري حاجي صاحب؟ زه یو 89 کلن یم اوس. 89 کلن یې. پښتو ژبه دې چېرته زده کړې؟ په دای مرزاد کې دې زده کړې؟ پښتو ژبه مې په پښتنو کې مې تېر کړی دی. څنګه د زده کړه ډېر خلک وایي چې پښتو ژبه سخته ده؟ نه څه سخته ده، پښتو ژبه ښه ده.
اسانه ده اسانه ده موږ ته خو اسانه ده نورو ته که سخت وي هغه نه وایم موږ ته اسانه ده ډېر وایي چې دوی سني هزاره دي که اهل تشیع دي دې په اړه څه وایي نه نه موږ اهل تشیع یو موږ سني ښه تم ستړی مه شې خیر اوسه ته ښه خو یې انشاءالله صحت دې جوړ ده په خیر یې ډېره مننه څنګه دی تاسو ژوند څنګه دی څه باندې مصروفه وایه د ورځې څه کوئ نو دغه دیکاني کوو نو دو خواته مزدورکاري کوو مونږه نو ښه ده په دې حالت یم شکر ده خو مقصد دغسې کیسه ده چې دلته مونږ یو 10-15 کوره مو اړولی عبدالله کاکا ته ستړی مه شې خیر چې تم ستړی ماشه خدای دې د هر قدم حاضر درکړو ډېره مننه غلی د موږ پوښتنه دې وکړه ډېره مننه خیر سي خلکو ته یې ور معرفي کوي موږ د هر قدم حاضر غواړو ډېره ښایسته پښتو وایې والا پښتو خو د خو ملي ژبه ده که نه چېرې ژبه دې زده وي ښه یې ډېر خلک وایي پښتو ژبه سخته ده هغې ته څه پیغام لرې والا نه موږ ته خو سخته نه ده چې ولې موږ د همدې خاورې یو پښتانه وو هزاره وو ازبک و تاجک دا ټول څورونه یو او د همدې خاورې باید زده یې کړو کوشش وکړو زده یې کړو د تا ژبه د بل ژبه هره ژبه د چې زده وي ښه یې دې ژبې څومره مرسته در سره کړې ده په وخت کې چېرته په سفر باندې روان وې په یو موټر کې چې روان یې مثلا قوارتن خو هزاره ښکارېږي دا خو معلومداره خبره ده ژبه پښتو ده داسې کومه خاطره دې ثبت شوې چې دوی درته ویلي وي چې ته څنګه پښتو وایې والا خاطره ډېره صاف دي داسې نه دی چې د یوه خاطره ده او داسې دی چې د موږ د تاسو دا باید مطرح نه وي چې ته هزاره یې ته سني یې ته ازبک یې ته تاجک یې دا مطرح باید نه وي ټول د یوې کلمې ورونه یو ټول د یوې خاورې خلک یو او ټول په همدې هغه کې ژوند کوو نو دا باید په دې کې نه وي چې تا هزاره یې زه افغان یم که پښتون یم یا سني یم یا ازبک یم یا تاجک یم چای درته واچم چای شته ده او چای بس نو مهرباني وکړه آی صاحب تا ژوند څنګه تېرېږي څه دې وکړل ته څو کاله عمر لرې اول خو دا راته ووایه زه 8 کلن 8 کلن همزولی یې یم والا څه کوه دا باندې مشر ده یو ښه ډېر ښه حاجي صاحب اول چای تا ته درکړم زه نه چکم یو ګیلاس وچکه بیخي چای نه چکم رضا ما خاطر ډېر خوند به وکړه او دا وچکه شین چای نه څښي شین چای نه څښې نه چکم چای چندیان دا خو دې تا پیاله شوه دا یو ګل ماما ته دې تا نه موږ ته خو مشرانو ښودلي دي چې اول باید مشر ته احترام وي چې چای ورته واچول شي دا کتابي خبره ده خبره نو خیره موږ ته به هم ګیلاس راورسي که زر وکړه پاس کړو رسېږي ګیلاسونه ډېر دي ما هم ګیلاسونه ویل دي ځکه داسې مې ډاډه درته کېږو دی آی صاحب څه دې کړي په دا 8 کاله کې دې څه کړي دي چېرته تللی ژوند دې څنګه تېر شوی دی دې کیسه راته وکړه زه په سدمرده کې پیدا شوی یم ښه د پښتانو سره په قلیاکا کې سدمرده کې دلته پیدا شوی یم وروره جاتي همدغه غریبي مزدوري ورکړم چې غریبي کېده په مغه وطن کې هماغه وطن دوشنبه لوګر او بختاباد دا 2 جایه شیوکۍ دا 3 جایه کمرې دا 4 جایه چې ژوندم کړی ښه ښه ګرځېدلی و دا یې پغمان دا یې 15 کاله 15 جایه شوه که نه 15 ځایه شوه سدمرده دا 6 جایه په چتو کې په وردګو کې په جلګه کې دا 7 کاله 7 ځایه 7 جایه په دې کې دې څومره کاله وخت تېر کړی دی په دې کې یاره ډېر وخت هم تېر کړی څه کم 15 شو دی چې همالته خو دا یو 15 کال کېږي چې دلته راغلی یم ته هم ستړی مه شې ته هم ستړی مه شې د سلام واچولو مو پوه شوې سختۍ به هم در باندې تېرې شوي په ژوند کې خامخا 8 کاله راباندې تېر شه ته پوښتنه وکړه کیسه وکړه کیسې وکړه همدې کیسې ته راغلي یو ښه خاله پوه شوې نو دغه په موږ باندې دغه ورځ تېره شوه اوس هم راغلی یم دلته یو 15 کاله کې چې دغه پغمان کې راغلی څومره خلک به وایي دلته څومره کورونه یاستئ 15 کوره یو 15 کوره یې
د تر زمانه د ټول د تر زمانه هو. جدا کلی دا سره ډول دی د غټ دغه تاسو چې اوس کابل کې اوسېږئ هو. یو ځای کې چې کلی دی منځ 15 کوره دي دا په یو ځای کې دي که نه نه پوهېږم دغه چې وینې نږدې م کلي شته دي نه نږدې والته دي لرې لرې سره اوبه خو مو نه دي شریکې پټی خو مو نه دی نه شریک نه 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 دوی پټی لري موږ دوی د جوګې نه راغلي ښه هو دوی هم تاسو رقم دي که نه چار چې ته واړوله هماغه ځای ورته ښه ده فقط اما نه دوی خو څوک ځکه لري نه شوقي راغلي دا خلک موږ بېچارهګان دغه د مڼې اوس پر ورته کال اوبه نه ویني هغه څه کوي څه ورته وویله وټرپه مو ورته واخیسته پایپونه ورته واخیسته هغلته د عود ورته جوړ کړه څه کوي دغه باغ هم لږ بېرته څه کوي هغه د وچېږي مڼې مغ کېږي وچېږي تاسو حاصلاتو څه شي نه دي عاید هم څه شي نه پوره کوئ په څه باندې مصروفه وایه عیار دی چې وچې وي باندې نه وي نو موږ د څه شي نه پوره کړو او برات د تېري وویل همدغه مځکه ده همدغه تاسو دغه نورو خلکو سره روابط څه ډول دي اړیکې هم څه ډول دي نه 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 کلیوال برسېره کورونه چې وي هم څه کم کلیوال یو اختر ورسره لرو مړی ژوندی ورسره لرو دغه پښتانه سره پوه شوې دغه پښتانه سره مړی ژوندی لرو اختر لرو حاجي صاحب چای ولې نه څښې چکه تا ژوند څنګه تېر شوی حاجي صاحب د اتیا کالو کې تا څه کړي دي ژوند نو ستا تولاد ستا ژوند نو کله ښه کله بد داسې تېرېږي ژوند دی زه نه خورم چاکلیټ هم نه خورې نه 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 دا په چیکې ورته غوټه که ژوند دی تېرېږي ژوند دی تېرېږي بلکل حاجي صاحب په څه باندې مصروفه وې د ځوانۍ په وخت کې کوم کسب دې زده کړی دی څه شی دې زده هېڅ کړي شی مې نه دي زده کړي دغه دکاني ده دغه مزدوري ده دغه مال دی خلاص د کاني مې دا چا کار نه دی حاجي صاحب تا چې زده کړی یم د حتما کومه وړتیا در کې وه نه نه خو دکاني خلاص هم دغه دکانۍ کار و نور به شی زده کړي داسې ایران خواته تللی کوم چکر څه واره لږ هم نه ډېر په ځوانۍ کې تللی که نه ځوانۍ کې اوس خو نه شم نه، اوس خو نه. تللی خو نه دا وي چې ډېر ماشومان هم باز ایران ته چې د 15 کلن 14 کلن ځوانان هغه ځوان وم تلم ایران ته هم تللی یم څو وارې همداسې تللی یم مجرد کور مې هم بوولی یوارې څومره وخت بیا د کور سره تېر کال ته هلته یو دوه نیم کاله درې کاله مې تېر کړل یتیم یوارې بد راغلل ول د بد ترې راغلل خو راغلل یتیم داسې راغلم خپل وطن دی یادېدلو هو والله هلته څه ملیاره ورکه وایي تېرېږه خپل وطن ښه ده نه ده نه پردی وطن د پردی وطن ده چې 100 کاله هلته تېر کړه یو سړی پردي وطن کې بیا خپل وطن یې یادېږي بلکل خپل وطن خو خپل وطن وي خپل وطن او خپل یو متل کو وطن کشمیر ده څه خو وایي هر چاته خپل وطن کشمیر دی هر چاته خپل وطن کشمیر ده خپل وطن ښه دی حاجي صاحب ما مخکې د عبدالله کاکا نه پوښتنه وکړه چې کوم وخت به د پښتو ژبې کومه مرسته در سره کړې وي که به نه وي کړې ځکه چې یوه ژبه څوک زده کړي هغه یو کس دی که دوی زده کړي 2 کسه دی تاسې کوم وخت داسې چا درته ویلي دي چې ته ولې پښتو زده کړې ده یا چېرې زده کړې ده والا خامخا وایي خو مقصد بیا موږ پیدا شوي په همدغه خاورې همدلته پیدا شوي یو ما د دغه تره زوی 2 کاله فرق لرو زه 2 کاله که 3 کاله په ده باندې زه مشر یم ښه بلکل نه په حاجي صاحب باندې په ده باندې 2-3 کاله زه مشر یم څه ډول دی په کلي کې یو ځای ګرځې که نه ګرځېږئ جدا جدا وایه په کلي کې بیا یو ځای ګرځېږئ که نه لرې لرې وایه نه یو ځای احترام درته کا که نه پې مشر یې کوی ولې نه کو څه هغه دلته پراته یو د خپله غریبي کو دکې څه وکړو
ته یوسف د شیرینۍ نه ډېر لرې دی وخوره نه مو اخیستی ښه مو دلته لاس وررسي د ایران د وخت کیسه دې راته ونه کړې وه دنه د ایران د لارو کیسه راته وکړه څه ډول تللی یاست ډېرې سختۍ به وې ولا باغ کې سختۍ وې موږ کچاکي تلو لږ سم کښېنه راحته په لترۍ ووایه کچاکي به تلو پوه شوې ونه بولش ته کم په څو ورځو کې به رسېدلی یم ولا 4 ورځو کې 5 ورځو کې 6 ورځو کې هم رسېدلی یم زه څو وارې تللی یم داسې لږ نه تللی یم خو مقصد او تکړه وم ښه وم اوس هم تکړه یې نه ولا که اوس خوند نشته اوس رنګ دې تازه دی ماشاءالله نه ښه یم چې ګزاره کوم خو مقصد اوس مزه نشته ورور خانه مزه نشته نه په خونه واس گزاره ده کوی دیدی حالا کن دی هغه هم دامم زوی دی ښه ده د زوی دی څنګه یې ته شکر دی صحت یې ښه دی انشاءالله الحمدلله په خیر یې څنګه یې ښه یې؟ ډېره مننه تاسو درې واړه به همزولي راځئ که نه یاره دا به یو 2-3 کاله یې مونه مشر ښه بیا ته یې بیا دی دی او دا خو بیا ډېر د مونه کشر ښه ډېر کشر دی څه وایي ښه ډېر ښه حاجي صاحب نو زه یې تاسو دپاره راغلم زه هم ډېر نه اجتماعي خیر یم دی خونه دی آباده ګرځېږم چې وطن کې ښه خلک پیدا کړم هغې ته ورځم نه خیر دی خونه دی آباده خدای دې ښه در سره وکړه خیر شي موږ په دغه منطقو کې ډېره ګزاره کړې ده دلته هم ډېره ګزاره کړې ده د سپین ږیرو هم په دغه همدلته په دغه منطقه کې بلکل هو دا کمکای ومه لکه چې زه سرمردین د ما کاډه دلته راغله دلته هو. دلته یم دا تر اوسه پورې یم دلته خدای دې نور هم آباد لره حاجي صاحب آمین آمین زرکلن شي په خپلو منځونو کې په پښتو باندې خبرې کوئ که په فارسي باندې خبرې کوئ نه خپلو منځو کې په فارسي خبرې کوو د راتلونکی نسل به ښایي فارسي زبان وي دا نو فارسي زبان دی دا د راتلونکي نسل ته غوند فارسي وایي همسایگان شته از دکیوی خیلی پښتو به زده کړې ته وایي انشاءالله مکتب ته خو ځي مکتب ته جی او تاسو به درسونه به نه وي ویلي حاجي صاحب درسونه به مو نه وي ویلي مکتب نه درسونه د نه کوچي نه پوښتنه کوچي څه درس ده وایي د وخت به نه درته ویلې چې وروره موږ د تاسې پښتانه کوچي دي د هزارې کوچیان موږ یو ګوره چې څو مې دا کړله لوګره تر وردګه پورې موږ ګرځېدلي یو او غریب خلک بې مځکه بې جایداده نو موږ داسې بېکاره نه وو هغه نه درلوده چې موږ درس ویلی وای غریب خلک وو چې مړې ډوډۍ پیدا کړې په خوشحاله وو هغه څوک چې وایي پښتو سخته ده او نشي زده کولی هغې دپاره که یو پیغام لرئ والا دا مربوط په خپل کوشش باندې لري کني سخته نه ده اسانه ده سخته نه ده اسانه څه پیام ورته لري هغه کسانو ته چې هغو کسانو ته دا پیام دی چې کوشش وکړي هره ژبه زده کړي هره ژبه او د خپل وطن ته د خپل وطن نه بیرون ته مه ځي ډېره یوه مړۍ ډوډۍ کمه په راحته یې وخورئ خپل وطن کې په وخورئ خپل وطن کې وخورئ 50 روپۍ وګټئ 10 روپۍ وګټئ په خپل وطن کې وګټئ پردی وطن نه وطن پردی کار تر نیمو شپو وي تر نیمو شپو دی هغه وطن کېږي نه که دلته لوږې تیر کې مارځي که تنده کې تیره کې مارځي که غریب کې وګرځي ارځي که خون کې وګرځي مارځي مګر په پردي وطن کې چې بیخي اطلار دی هغه وي ما هغه افغانی بلکل حاجي صاحب ته لکه چې خسته شولې مخ دې تاو کړل سایلونه کوئ نه د موټر سایکل نه کوو یې چې تیږې وړي بېچاره که نه بلکل حاجي صاحب نو زه ستې درنه ځم تاسو به هم د کارونو وخت وي فقط یو ځل راغلم چې پوښتنه مو وکړم خوشحاله اوسئ آرامه اوسئ الله پاک مو ښه لره خیر اوسئ نو درنو هېوادوالو ډېره زیاته مننه چې زموږ دغه خپرونه مو تر دې دمه پورې در سره وکتله تر بیا و بلې خپرونې مو په پاک رب سپارم د الله په امان خدای دې اجر درکړي خیر اوسئ خیر آی دا څومره درنده تیږه ده
دغه څارو ده په دې کې کچولو دی الوګان د جلباتیانو خبره الوګان دی د موږ خبره کچولو